ژور بحثونه، د چارو له شنونکو سره خبرې اترې، رښتیني ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی چې د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د ریاست الوزرا اداري مرستیال، بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره یې لیدنې کړي. راغلي پلاوی تېره ورځ شنبه ماسپښین ارګ کې په همدې موخه جوړ شوي کنفرانس کې د خپل سفر موخې او جزئیات له رسنیو سره شریک کړل او د کډوالو ستونزو ترڅنګ یو شمېر سیاسي او اقتصادي برخو کې هم د ځینو هوکړو خبره وکړه. د دغه پلاوی یو غړي او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان بیا ویلي د کتنې کې دواړو لوریو د سیاسي، امنیتي، سوداګرۍ، ترانزیتي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړي. صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي د کتنې کې د دوامداره ملګرتیا په اړه ژمنه تازه شوې او دواړو لوریو د اړیکو په پیاوړتیا هوکړه کړې. بل لور ته بیا د افغانستان بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له پاکستان راغلي پلاوی سره په کتنه کې ویلي اسلامي امارت د متوازن او اقتصاد محوره سیاست پر رڼا کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره په متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړي. ښاغلي متقي زیاته کړې چې اسلامي امارت لیواله دی ترڅو له پاکستان سره سوداګرۍ، ترانزیت او ګډو پروژو ته پراختیا ورکړي. افغان وزیر دغه راز پاکستاني لوري ته وریاده کړې چې په سوداګرۍ، ترانزیت او ګډو پروژو کې د ستونزو د هواري او اسانتیاو رامنځته کولو په موخه کوټلي ګامونه واخلي. قدرمنو اوریدونکو، نن د ژور بحثونو خپرونه کې همدا موضوع راسپړو. د خپرونې میلمه مو د سیاسي چارو شنونکی ادریس محمدي زازی دی. زازی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل بار سره سلامونه نه کېلې ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. سایل محترم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. زازی صاحب، پیل به د کابل او اسلام آباد له اړیکو وکړو. ستاسو په فکر د کابل او اسلام آباد اوسنۍ اړیکې څه ډول اړیکې دي؟ دا اړیکې هم لکه د انسانانو په څیر مریضیږي، ضعیفیږي، کمزوري کیږي، مړ کیږي، له مابینه ځي. د کابل او د اسلام آباد اړیکې هم دمګړی د ذوالقدن په آخري شیبو کې دي او د ذوالقدن آخري شیبو کې بیا خبرې اترې هېڅ معنا نه لري. هلته اقدامات ضرور وي، هلته پر خپلو کړل شوو ژمنو عمل مهم وي، هلته د رغولو د جوړولو لپاره منډې تړلې مهم وي. دغه کومه نسخه، دا کومه ټوټکه چې موږ ورته ویو لرو پرتو سیمو کې، دا کوم دارو چې دمګړی د پاکستان له لورې د کوشش تر عنوان لاندې کېږي، دا موږ امتحان کړي دي، موږ کتلي دي، د نتیجه موږ ته معلومه ده. تقریبا اسلامي امارت نه نیولې تر جمهوریتو د خلقیانو حکومتو، هغه نه مخکې تر سردار محمد داود خان حکومت پورې د دوه حکومتونو ترمنځ د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ناستې شوې دي، ژمنې شوې دي، کتنې شوې دي، لیدنې شوې دي، تعهد شوی ده. د ترانزیت په تړاو باندې، د اقتصاد په تړاو باندې، د سیاست په تړاو باندې، خو ثبوت او شواهد او تاریخ، سپینګیري مشران پر دې ټول خبره باندې باوري دي چې دا هر ځل اړیکه، ترانزیتي اړیکه، اقتصادي اړیکه، سیاسي اړیکه د پاکستان له لورې ماته شوې ده او پر خپل کړل شوو ژمنو باندې متحد نه دی پاتې شوی. هر ځل چې د پاکستان له لورې تر دغه درې عنوانو لاندې چې هر څوک راغلي دي، که هغه ترانزیتي مشکل وي، فرضي کرښه باندې مشکل وي، که اقتصادي او سیاسي مشکلات وي، تقریبا یو هفته یا دوه هفتې نیولې چې بیرته هماغه پخواني حالات سره شروع شوي. لکه تیر ځل صادق خان راغلی و افغانستان ته، تقریبا زما د حافظې تر حد و حدود پورې صادق خان بیرته پاکستان ته نه ورسېدلی چې زموږ پر خوست باندې بمبار وشولو، پکتیا او پکتیکا باندې بمبار وشولو. اړیکې بیا هم د اسلامي امارت لخوا نه هماغسې ورغول شوې
لکه سره کم چې باید یو مسؤلیت پذیره حکومت او ګاونډي وپالي. خو بیا هم پاکستان خپل کړل شوو ژمنو ته نه په ټرانزیټي برخه کې نه په سیاسي او نه اقتصادي برخه کې ژمن پاتې شو. همدغه روژې نه مخکې تقریبا د 15 ورځو لپاره د تورخم فرضي کرښه په مکمل ډول باندې بنده وه. شلته زموږ سپین ږیري وو، مخور وو، مشران وو، تجاران وو، زموږ کورنیګانې بندې وې. خو بیا هم رسیدګي ورته په هغه شکل باندې ونه شوله تر څو هغه پورې چې د پاکستان ګټه پکې بیا ځلې نه وه. د روژې مبارکه میاشت را رسیږي. روژې مبارکه میاشت د برکتونو، د رحمتونو، د نعمتونو میاشت ترڅنګ د ستړتیا میاشت هم د ساحل صاحب چار څومره ښه وخوري، هر څومره ښه وڅکي، هر څومره ښه استراحت پکې وکړي، بیا هم د روژې میاشت یو خستګي لري، یو ذهني فشار لري. هغه ته باید سړی استراحت وکړي، ذهنا او قلبا آرامي باید. خو د پاکستان ادارې زما پر ماجرینو باندې د پاکستان د روژې لومړۍ ورځ راهیسې تر اختر درېیم ورځې پورې لالهاندي پې ګډه کړله چې تاسې موږ شړو، کډمبار کوي، لا په زموږ خاورې څخه وځئ. بیا د اختر ورځ راورسېد. د اختر ورځ د خوشحالۍ، د نیکبختۍ، د سوکالۍ، د مسلمانانو سرتاسري، د اتفاق او اتحاد، د مینې محبت، د راشه درشه، د خوراک او څښاک ورځ وي چې د پاکستان اسټابلیشمنټ دغه ورځې زموږ پر افغانانو باندې پر هغه معیار باندې تېرې کړل چې کله به تاڼې کې ولاړ وو، څوک به موټر پسې ځغلېدل چې موټر راولي کډه بار کې، څوک به شفخانې ته تلل، څوک بندیخانې ته تلل. د دوه ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ اړیکې همداسې وي. 4 مشترک اړیکې موږ ته سره لرو. زه یم چې پاکستان اسلام آباد ته دغه 4 اړیکې خو یو دانه ما سره عملي کا، یو دانه خو ما سره د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ باندې راځه ما سره راشه چې مشترکات سره لرو. ته اسلامي، زم اسلامي یم. هغه چې په نامه څوک دی، په نامه څوک نه، هغه جدا باس دی. خو اسلامي جمهوری پاکستان ته اسلامي امارت زېما اسلامي بنسټ باندې ما سره برخورد وکړه. نه کوي اسلاميت به څنګه تر سر کېدو، انساني برخورد ما سره وکړه. انسان توم یې زوم یم. انسانیت ژبه په ټول دنیا کې و، ژبه د انسانیت، ترحم، رحم، تیردن، گذشت، مینه، محبت، هغه ژبه هم تا ما سره خپله نه کړله. دریم د ګاونډیتوب ژبه ما سره واخله. ګاونډیتوب که اسلامیت ده، که یهودیزم ده، که مسیحیت ده، که د دنیا په هر کنج کنار کې هر دین و مذهب ده، هغه ګاونډي ته درون نظر کوي، هغه ګاونډي ته په مینه محبت امر کوي. چې اسلامیت پکې بیا تر حد زیات کوي، چې تر حده پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل پر دې ډارېږم چې ګاونډي په میراث کې شریک نشي. څوک د ګاونډي یم، ګاونډي سره برخورد همداسې کېږي چې تا ما سره وکړلو، دا هم سره کېدو. دریمه برخه څلورمه، زه د مظلومیت پر عنوان لاندې درغلی وم، یا له جګړې، یا له فقر، یا له غربت، یا له نیستۍ، یا له مجبوریت، یا له په شکل اشکالو باندې تر هر عنوان لاندې وي. زه د مظلوم په صفت باندې ما ته تجربه درکړې او ماجر شوی وم. یو مظلوم سره پر همدغه رفتار کېږي، پر همدغه برخورد کېږي. د چا ماشومان فرضي کرخرا وختل دي، نور اغلته بندیان دي، چا څخه مور پاتې ده، چا څخه کور پاتې ده، چا څخه کور پاتې، چا څخه پلار پاتې ده، چا څخه دکان پاتې شو، چا څخه هټۍ پاتې شو، چا څخه موټر پاتې شو، چا څخه جایداد پاتې شو، چا څخه بانک بیلنس پاتې شو، چا څخه مکتب پاتې شو، چا څخه پانتون پاتې شو. دا برخورد به دوه ګاونډیانو ترمنځ همداسې وي، د ارتباطات د اړیکې به د دوه ګاونډیانو ترمنځ همداسې وي. ته لاړ شه په تورخم کې فرضي کرښه کې زموږ افغانان ته په وپوښته، اول پوښتنې سره دویم پوښتنه شکوي درته ژاړي چې ما سره پاکستان هغه برخورد کړی چې نه باید ما سره کړی وی. زمانم 40 کاله مینه او محبت او اتفاق او اتحاد، مګر چې کله کومه مرستې د IOM او د یونیسیار لخوا درېږي د رفتار ما سره کوي. زه بل خبر ته څه اشاره کوم. که ګوري دا ټول دنیا په دوه قسم تقسیم کو، یو کفري او اسلامي، یا مجبوریت او یا غربت او یا فقر او یا شهر عنوان د درنه اردن کې ورکوي. ماجر شول افغانان، بل څوک امریکا ته لاړل، څوک اروپا ته لاړل، څوک استرالیا ته لاړل، څوک پاکستان ته لاړل، څوک ایران ته لاړل، څوک سعودي عربستان ته لاړل، څوک عرب متحده ایالات ته لاړل. هغه څوک چې امریکا ته لاړل ونه دردېدل، بې عزته نه شول،
ذلیل نشول. اروپا، استرالیا هذا القياس هغه اسلامي جنبه جدا ده، هغه جدا باس ده. مګر انساني کرامات درته خیمه. مګر زما مهاجر چې تر هر عنوان لاندې پاکستان ته لاړل، ایران ته لاړل، حتی سعودي عربستان پورې، حتی د متحده عرب پورې لاړل، ذلیل شول، سپک شول، ووهل شول، وټکول شول، اعدام شول، بندي شول، پوډري شول، معتاد شول. ولې؟ زه صاحب دا سمه ده د افغان مهاجرو سره د پاکستان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو چلند د منلو وړ نه دی، خو ولې داسې وشول؟ ولې پاکستان داسې یو دم خپل دریځ بدلوي او بیا د افغان کډوالو په وړاندې دغه خپل چلند 180 درجې بدلوي؟ سهیل صاحب محترم، له ابتدا نه به درته شروع کوم چې لږ وضاحت واخلي. تقریبا 45 کال کېږي چې پاکستان د افغانستان د مهاجرینو تر عنوان لاندې مزایای اخلي، ګټه اخلي، فایده اخلي، که اقتصادي ده، که سیاسي ده، که مالی ده. تر دغه عنوان لاندې پاکستان پر د افغانانو پر شانه باندې موړ شولو، بسیه شولو، آباد شولو، تر دمګړي پور چې د اتم څښتن شولو. چا پر مټ باندې؟ افغانانو پر مټ باندې. انداز مونږ او تاسو دوستو خیل دي، انداز مونږ او تاسو شنواري دي، انداز مونږ او تاسو قومونه د ملتونو د شلترال تجارتونه وکړل، ځمکې واغستلې، صنعت په کار واچولو، زراعت په کار واچولو، تجارت په کار واچولو، پاکستان تر هغه پورې ورسولو. دا چې زما خاوره کې بې اتفاقي وه، ناامني وه، ورور وژنه وه، پاکستان ته کارکوونکي و چې افغانستان متحد وي، د افغانستان چارواکي، د افغانستان رهبران وو، هغه بیا جدا لوی بحث ده. خو په شکل د اشکالو باندې دغه وخت اداره او رهبریت هم په شکل د اشکال باندې خلک مجبورول د واردار کول چې پاکستان ته لاړ شي. پاکستان مونږ به برشیر کړلو، پاکستان مونږ په پښو ودرولو، که هغه ټانک و، که توپ و، که اسلحه وه، که مزایل و، که مالي ارزښتونه ټول مونږ پاکستان ته ورکړل. تقریبا د اسلامي امارت راتګ تر هغه شیبو پورې پاکستان دا انګیرله چې د جمهوري نظام به د نجیب حکومت په څیر باندې وپاشل شي، وپلورل شي، چور به شي، کور په کور به جنگ شي. یعنې دوی بیا د افغانستان راتلونکي هغسې ورانه لیدلې وه. طبعا ورور ترور به جنگ شي، کور په کور به جنگ شي، کوڅې کوڅې به جنگ شي، تاجک ازبک به جنگ شي، هزاره او پښتون به جنگ شي سره. مګر پاکستان ولیدل چې حالات مهار شول، حالات کنټرول شول، سیستم په لاسو کې واخیستل شول، اقتصاد ودرېدلو، سیاست ودرېدلو، ټولنیز اړیکې ودرېدلې، هر څه پر خپل باندې ودرېدل. پاکستان ته بله لار نه وه پاتې. پاکستان خو تر 40-45 کلنې پورې افغانستان شر کې خپل خیر لټولو. دویم ته لاره سره جوړه کړه، دغه یو امید یې سره مات شولو. تاسو وګورئ په وایلو کې تر عمران خان پورې د جمهوریت پر سقوط باندې خوشحال وو، د اسلامي امارت پر اتګ باندې لبیک ویلو. دوی همدا انګېرنه کوله چې ګویا د سیاسي سیستم منځته راشي چې بیا به هم زموږ نفوذ پر افغانستان کې وي. دویمه جوپه شوله. دوی په شکل د اشکالو باندې چې دغه امید قطع شول د پاکستان، دوی ویل چې ګویا موږ به بیا د تروریزم، د ترهګر یا په شکل د اشکالو باندې نور عنوانونو لاندې اسلامي امارت نړیوال طور وپېژنو. بیا به ناتو شي، په سر کې به امریکا شي، له نړیوالو پیسې راجمع کړي، بیا په افغانستان باندې حمله وکړي، افغانستان سره به اړیکې خیره شي، افغانستان اسلامي امارت به نړیوالو سره بیا شاخ په شاخ سره ونیسي. د اسلامي امارت پالیسي سیاستونه پر دغه محور باندې و چې ټول نړۍ سره مناسب اقتصادي محور سیاستونه سره غوره کوي، چې هغه په عمل کې هم سره وښودل. بله توقع هم د پاکستان سره رد شوله چې ګویا دا ځلې به پر ما باندې لار نه وي چې افغانستان باندې امتیاز له نړیوال څخه واخلم لکه 2001 کې چې واخیست. دا دویم دلیل. دریم دلیل چې دوی دا انګیرله چې په شکل د اشکالو باندې د دوستۍ تر عنوان لاندې به ماته په واخان کوریډور کې یوه لاره راکړي تر څو منځني اسیا ته لار پیدا کړم، یا په شکل د اشکالو باندې معدنونو کې ماته امتیاز راکړي، یا په شکل د اشکالو باندې به د کونړ سیند مکمل ماته راکړي، یا په شکل د اشکالو باندې دغه ډیورن کرښه ما سره په رسمیت ولیدل. یعنې دوی دا ځل خپله پالیسي بدله کړه، د خیر په ځای د افغانستان په ګټو کې خپلې ګټې هم ولټولې. طبعا لکه د تیر په څیر. خو دغه توقع هم درېمه توقع هم رد شوله، قبول نه شوله، هغه خوب یې سینو بو یوړلو. دوی سره بیا یو پالیسي بله هم پاتې وه چې افغانستان اسلامي امارت باندې د فشار د عالی په توګه باندې د مهاجرینو کډوالو را ایستل شو.
چې جوپې په اوله دویمه دریمه جوپه کې افغان کډوال راوشړل شول. دا ول راوشړل شول. یو حکومت چې بیکاره وي، یو حکومت چې هغه ذهني سکون ولري، یو حکومت چې په جنګ کې نه وي، یو حکومت چې په جنجال کې نه وي، په دعوی کې نه وي، پر نورو داسې د اشیاو باندې داسې مصرفتونو باندې مصروف نه وي چې هغه عاید نه لري، هغه راتلونکی نه لري، طبعا هغه حکومت به ته بیکاره وي چې د جوړونې، د آبادونې، د اتفاق او د اتحاد او د مینې او ورورولۍ د اړیکو جوړولو کې هغه سمبال وي، هغه بیا هلته ځان مشغولوي. د حکومت د مشغولتیا لپاره، د حکومت د سرګردانۍ لپاره، د حکومت د مشغوله ساتلو لپاره د افغان کډوالو جوبې سره شروع شولې چې په شکل اشکالو باندې تقریبا پروسه کال موم سره ولیدلې د یو نیم کال مخکې چې په سره ژمي کې راوشړل، دا ځلې په اختر کې راوشړل. او هر ځل چې راشړل کېږي بیا د افغانستان د اسلامي امارت د نفس د کتلو لپاره د فتونې اشخاص یا لوړپوړه چارواکي افغانستان ته راځي. د څه لپاره راځي؟ په اوسني شرایطو کې د لپاره چې څو د افغانستان اسلامي امارت نفس وګوري چې آیا هغه کوم غوښتنې چې موږ لرو هغه تاسې منئ که نور هم درته راوشړو. اسلامي امارت په مینه محبت ورته وي چې راوشړه. زما افغانان دي، زما دوستان دي، زما ملګري دي، زما بچیان دي، زما میاندې دي، زما خویندې دي، رای ولا موږ لبیک ورته یو زموږ خپل هیواد دی. خو پر دغه لیول باندې راوشړه، په دغه لیول باندې راستانه که په دغه لیول باندې بیرته خپل کور ته راولېږه چې انساني کراماتو پکې سپک نظر نیول شوی، وهلو، ټکولو، توهین او بېزتي در سره نه منم. پاکستان دویم راتګ په دغه اوسني شرایطو کې دم ګړی موږ تاسې پکې جریان لرو، دویم حالت شو. روسیې هغې نه وروسته چې د افغانستان اسلامي امارت نوم له تور نوم څخه لرې کړو، ترهګرو لیست څخه ویستلو، طبعا یو بل څوک هم دلته غواړي چې امتیاز په راتلونکي کې سره واخلي. ښه، دغې موضوع ته راځو. زازی صاحب، په دې وروستیو کې د کډوالو ترڅنګ نور داسې کوم مسایل دي چې د پاکستانی چارواکو راتګ افغانستان ته تر بل هر وخت زیات شوی دی، او دغه د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر راتګ د اسلامي امارت له راتګ وروسته افغانستان ته د پاکستان تر ټولو لوړپوړی چارواکی دی چې دلته راځي، سفر کوي، او دې ترڅنګ دغسې لوړپوړی پلاوی هم ورسره وي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د زلمي خلیلزاد هم د داعش په اړه یوه څرګندونه کړې وه، ویلي و چې زه اندېښنه لرم چې له پاکستانه په کډوالو کې د داعش غړي افغانستان ته دننه نشي. آیا دغه موضوعات هم د دوی له دې راتګ سره تړلي دي، او که دوی یوازې دغه د کډوالو او د اقتصادي مسایلو لپاره افغانستان ته راځي؟ مننه کومه. لکه زه پرې نقصم خبرته ما د خبرته اشاره کوله مهرباني چې دغه کډوالو د راتګ ترڅنګ ته د پاکستان بل سیاست دا د چې روسیې دغه اقدام څخه وروسته نړیوال توخی چې موږ افغانستان سره په دغه شرایطو کې ولاړ وو او ولاړ یو چې امتیاز ور سره واخلي، چې د پاکستان اداره بشردوسته، ګاونډي پاله او سیاست کې متوازنه معرفي شي چې تر څو نړیوال امتیاز واخلي. چې موږ وګوري تاسې موږ د خپل ګاونډي سره د دوستۍ څخه پاتې نه یو وروسته چې وګورئ دغه 4 کلونو کې دومره لوړپوړه چارواکي افغانستان اسلامي امارت ته تر اوسه پورې سفر نه و کړی، نه لیدنه کړې وه، نه کتنه کړې وه، نور راغلی و، چاته متکي صاحب ته هم بلنه ورکړه تاسې هم یو ځل پاکستان اسلامي دغه ته راشئ اسلام آباد ته راشئ څو لیدنه کتنه سره وکړو. یعنې په دې معنی چې د روسیې د اقدام څخه وروسته هم نړیوال د پیغام ورکول کېږي د پاکستان لخوا نه چې موږ هم اسلامي امارت سره نږدې یو، اړیکې کوو، ارتباطات کوو او دلته دوی سره راشه درشه لرو. دریمه نقطه چې په شکل د اشکالو باندې خلیلزاد صاحب هم درته اشاره کړې ده، لکه مخکې مې اشاره درته وکړله چې دغه کډوالو جوپه ځان سره نور مصروفیتونه لري، بغیر دې نه چې دوی خوندي کول دي، د دوی ادغامول دي، د دوی ځای په ځای کول دي، دوی ته ټرانزیټي مشکلاتو حل فصل کول دي، دوی ته خیمې درول دي، د دوی په خپل ملت کې هغه ادغامول یو لوی پروسه ده. بله پروسه چې هغه امنیتي تدابیر نیول دي چې تر څو په شکل د اشکالو باندې چې څه پوه شي چې دغه ما ته راځي دا څوک دي، یاره افغاني دي، پنجابي دي، کشمیري دي، د افغانستان د کوم ولایت پورې تړاو لري، که په شکل د اشکالو باندې دغه اشخاص دي چې راتلونکي به د افغانستان اسلامي امارت ته سردرد جوړ شي، چې تقریبا د ده لپاره افغانستان اسلامي امارت مخکې نه مخکې تدابیر نیولي دي، د یو بامسؤلیت حکومت په صفت باندې بیا د اسلامي امارت مخکې نه مخکې تدابیر هغه شکل نیولی وي چې تر څو پورې معلومات لرم دې ته متوجه دي چې تر څو تر دغه جوپو لاندې د اشخاص افغانستان ته انتقال نشي چې په راتلونکي کې سردرد وي، دې ته متوجه دي. د خلیلزاد هغه اندېښنه او د خلیلزاد سپارښتنه پر ځای باندې ده
او د خبره موږ بار بار پر میزونو باندې پر ملاقاتونو باندې شخصي ملاقاتونو کې ل خپل لوړپوړ چارواکو سره مشارکت کړې ده چې د پاکستان د جوپې همداسې مد نظر مونږ چې زموږ افغانان د خپل وطن ته راغله پاکستان زموږ سیاست کې هغه دوست یا ملګری ده چې هغه تر حد هر حد پورې تللی شي هر لومه درته جوړول شي هر بهانه درته جوړول شي هر سیاست درته غوړه کول شي ترڅو په شکل اشکال باندې ستا پرلمان باندې داغ درواچوي تر دم غړي پورې د افغانستان اسلامي امارت اغستر امتیاز په لمن کې دغه امنیت ده چې ترڅو امنیت د خوندې وي دغه تدابیر د ماجرینو یا د کډوال په دغه شکل باندې ترتیب کړي چې سبا در سر درد نشي لکه بایومټریک شي ټول کډوال چې په شکل د اشکال باندې احمد شیر تلاړو کوم سوالې تلاړو کوم کلی تلاړو په کوم کار باندې بوخت شلو چې خدای نه خواسته سبا کوم سردر جوړیږي کوم مشکلات جوړیږي زه پوه شم چې احمد کوم ځکه ده محمود کوم ځکه ده بل نفر چیته ده بل نفر چیته ده یعنی په شکل د اشکال باندې د افغانستان حاکم حکومت ته متوجه ده او باید متوجه ورته ووسی د مسؤلیت پذیر حکومت په صفت باندې کچیرته ورته متوجه نه وي کېدای شي راتلونکي کې ستونزې ورته برابر کړي او یو دغه بهانه او پلمه سیستم هم کېدای شي د پاکستان په اوسني شرایط کې همدا وي ترڅو د مهاجرینو د کډوالو تر عنوان لاندې داسې اشخاص افغانستان ته انتقال کړي چې افغانستان هغه امتیاز شي ده هغه یو لاستراونه شي ده هغه امنیت ده چې هغه داغدار کړي هغه ته ضرر ورسوي چې په شکل د اشکال باندې نړیوال ته وخی چې اقتصاد او سیاست ترڅنګ یې اوس امنیت هم تر پخو لیدل ده چې هغه شکل اشکال باندې چې د روسیې او د اروپا او د امریکا هغه امتیازات چې موږ اوس التاغست د افغانستان حکومت هغه هم له لاسه ورکړل شي زما په نظر باندې د افغانستان متوجه د لپاره اقدامات هم کړي دي زازي صاحب په تاسو حال کې چې د پاکستان د حکومت ټولې چارې پاوت سمبالوي د پاکستان دغه سی وپلاوی راتګ او دلته د زینو ژمنو کول آیا دا تمه کېدلای شي چې د پاکستان دغه پلاوی به په خپل ژمنو عمل وکړي ځکه د دوی ټول هغه حکومتي چارې پاوت سمبالوي سلسله محترم صرف فوج نه ده پاکستان کې څلور حکومت دي یو د ایسای حکومت ده خپلواک اداره ده که چپزي که راستزي که مختزي که شاتزي که منی که نیمنی خپلواک ده یو د فوج اداره ده حکومت ده فوج خپل ځان ته ډنګوي خپل فوج خپل ځان ته امتیازات غواړي فوج خپل ځان ته پروګرام لري فوج خپل ځان ته سیاست لري فوج خپل ځان ته ستراتیژیک اړیکې لري ارتباطات لري داخله او بهر کې دریم یو عمل ته حکومت ده په عنوان لاندې چې حکومت ورته وي اما حکومت چې خپل ځان ته پالیسيګان سیاستونه لري هغه په نور سره ټکر کوي چې هم د وګوند په کاچا کار کوي بالکل هغه یو حزب یا وګوند یو بیرغ تر لاندې کار کوي هغه هدفونه سره کوي فالو کوي څلورم هغه بیا صوبایي حکومت دی البته لکه د پنجاب ګټي یو شی دی د پښتونخوا ګټي بل شی دی د سند ګټي بل شی دی د بلوچستان ګټي بل شی دی یعنی د څلور واړو حکومتونو پر یو محور باندې راتګ او یو نظر کېدل زما لپاره ناشونی دي زما لپاره ناممکن دي زما لپاره دا مشکل دي دشوار دي لکه مخکې چې په اولی مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې پاکستان هر ځلې پر خپل کل شو ژمنو کې ناکام راغلی ده چې یو دلیل هم همدا ده په دغه شکل اشکال باندې څلور حکومتونو څخه یو استازی راځي او دغه استازی چې کوم ژمنه کوي د درې نور سره نه مانی او کدا یو بلازي بیا بل نور درې سره نه مانی که بلازي بل درې نور سره مانی یعنی دا معنا دغه پلاوی چې تیر ورځ افغانستان ته راغلی یا نور دغه سی پلاوی چې راغلی دي دا د ټول پاکستان استازیتوب نشي کولای تابع نشي کولای ګوره پاکستان په د نړۍ پر سر باندې دمګړي تر ټولو به اتفاق مملکت ده لکه په شکل د اشکال باندې الته یو خل نشته پر یو خبر باندې درېدل نشته نه یو دین پکشته نه یو مذهب پکشته ده نه په سیستم باندې یو سیستم قائل ده چې هغه سیستم مختصر وي هر حزب هر ګوند هر حکومت هر اداره خپل ځان ته سټنګوي خو په شکل د اشکال باندې بیا د ټول یو ګټه ده یو ژبه ټول امدا ده چې د پاکستان هغه کوم یوازینی سیستم د هغه تشمن ده هغه نه به اثر نه تیږي چې هغه د پاکستان بریتانیوي سیستم ده د پاکستان انګلندیش انګلند څخه ورته پاد هغه سیستم مختوړل دي کده پنجاب دي کده ایسای ده کده فوج ده کده د صوبو حکومت ده د ټول یو میشن د منزل مقصود ده د برتانیا چې کوم هغه قوانين ورته پاتې دي کوم سیستم ورته پاتې هغه مختوړل دي خو په د شرایط کې ودا معلومه شي چې دغه څلور واړه حکومتونه چې په پاکستان کې دي قائل دي د څلور واړه د اسحاق ډار دغه خبرو ته دغه ژمنو ته د عمل جامو ورغوندل شي کنه خو زما په خیال باندې سل محترم کا زوه کشته احیانا ما بیا د پاکستان د راتګ څخه مخ کې په سیمه کې یا په نړیواله سطح باندې د داسې مملکت یا د داسې سازمان
یو شخص یو مخور نفر کې نیول پر سټیج باندې د پاکستان د 4 کلون یو رپورټ مرته پر مخ باندې کې خستون می سټیج باندې په میز باندې چې پاکستان وادي کړي ژمنې کړي عملی شوی نه دي دغه رفتار دغه برخور دغه کردار دغه لاستراونه ما سره پاکستان لري بیا پاکستان بل طرف نه په نړیوال سټیجونو کې پر ما باندې کوي چې تاسو ته په داخله افغانستان کې حقوقي بشر تر خلاندې کوي یعنی ما پر پاکستان باندې ثبوت او شواهد ټولول یو ژمن شخص تعهد می تر اخستلو چې دا ځل پاکستان بیرته ستون شي خپل ادارې ته خپل هیواد ستون شي پر خپل ژمنو باندې متحد پاتې شي او عمل جامو راغوندي ځکه چې ما به نړیوال ثبوت او شواهد او شاهد راخسته و شتا شاهد اوسه پاکستان دا ځل ما سره پر دغه کډونو باندې پر دغه تګلارو سیاستونو باندې وعده کوي چې پرندغه کې ژمن پاتې کیږي نه پاتې کیږي چې ژمن پاتې نشولو نو تاسو پوه شئ چې پاکستان زما خو دوست نه د خملګر د غاونډي نه ده که ژمن پاتې شولو بلا ایواز به زه هم ورسره پالیسیګانې سیاستونه متقابل احترام غوره کوم لکه تیر په تیر به نه وي چې سر به زه دوستي کوم هغه به دښمني کوي زه به ورته کوم هغه به دروازې بندوي زه به د مینې محبت لاس ور اوږدوم هغه به رانه په شانه کې لاسونه قطع کوي زه به حکومت ور جوړوم هغه به زما حکومت راړنګوي زه به تشویق کوم هغه به ما بربادوي یعنی نړیوال شواهد یا ثبوت یا څوک په سټیج کې کېنول دا به ځان سره نور زمي هم درلودل چې افغانستان د اسلامي امارت لپاره نور هم ګټه درلودل زازي صاحب د اسحاق ډار راتلل په داسې حال کې چې تاسو هم ویل چې دوی د ټول پاکستان استازیتوب نشي کولای دغه سپلاو راتګ لږ تر لږه وبه کولای شي چې دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورونو لګولو تقابل کم کړي زما پران باندې اسلام آباد هغه پالیسیګانې غوره کوي چې د اسلام آباد ادارې ته ګټوي اسلام آباد هغه کړنې کوي چې اسلام آباد ادارې ته ګټوي ولو هغه د خپل ژمنو پر خلاف وي ولو هغه د خپل مشرانو پر بندي کول وي ولو هغه د چا په شړلو باندې وي ولو هغه د چا په ادامولو باندې وي ولو هغه د ګاونډي په خرڅولو باندې وي ولو هغه پر هر قیمت پر هر مکان پر هر ځای کې وي اوس دلته مهمه دا ده چې کومې ژمنې تر کوم حده پورې پاکستان درته ګټه کوي تر کوم حد پورې پاکستان اداره پر دغه باندې متکی کیږي ملکه مخکې شادونه وکړ چې بیا د درې واړه حکومتونو پاکستان کې دي دا بیا د لپاره ژمن دي هغه د انګلیس نه ورته پاتې حکومت ته ژمن دي چې هغه حکومت سره سمون خوري کنه خوري هغه د قوانین به د سیده چې زه ژوند نور چار څوک بربادي پروا نه کوي د انګلیس سیاست هم د سیده د انګلیس پالیسیګان هم د سیده د انګلیس پارختن هم د سیده چې زه د ژوند یو مکزما ژوند بقا د بل چا په مرګ کې هم پروا نشته لکه یوازې خپل ګټې ګوري طبعا زه ژوندی یم خدای وکړه چې بل ټوله دنیا مړه شي هم ماته پروا نشته ده خو چې زه ژوندی یم که د نورو چا وینې د دې سبب کېږي چې ماته ازادي راشي لبیک بسم الله شروع کړي که د بل چا بربادي د سبب کېږي زه آباد شم بسم الله لبیک کړي دا د اسلام آباد طرحه د پلان د پروګرام د دې لپاره بیا څلور مخکې یادونه څلور حکومتونه د لپاره کار سره کوي بیا دغه د اسحاق ډار کړنې ژمنې تعهد بیا الته ارزیابي کېږي چې دې کې کومه وه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان سیستم ته ګټه کوي هغه سیستم برقرار ساتي هغه سیستم مخته بیایي هغه سیستم موافق ورسره ساتي که چېرته وګوري په شکل د اشکالو باندې پاکستان ته ضرر کوي او هغه پاکستان ادارې ته کوي هغه به ته نه ګوري چې دا اسحاق ډار دا وعده کړې ده صادق خان کړې ده نواز شریف کړی دا که شهباز شریف کړی دا که عمران خان کړی دا هغه هر د که هر لحظه تر پښو لاندې کېدلی شي هغه ماتېدلی شي هغه له منځه تللی شي هغه بیا د افغانستان د خلکو غوندې نه ده چې سر د لاړ شي خو د خبرې تاوان دې نه وي د خپل ژبې څخه نه تېرېږي هغه افغانان نه دغه پاکستان دغه پنجاب دغه بیا د خپلې ګټې لپاره له خپلې خبرې هم تېرېږي مشرانو هم تېرېږي بندخانې ته هم اچولی شي ادامولی هم شي له مابینه هم رلی شي زازی صاحب تر 2021 کال وړاندې افغانستان کې یو ډول همغږي موجوده نه وه افغانستان په یو بد وضعیت کې و په بحراني حالت کې و او پاکستان دلته په سیمه کې د یو ښه لوبغاړي د یو تیز او توند لوبغاړي ځای خپل کړی و اوس مهال چین چې د پاکستان ډیره تکیهګاه هم په چین د البته تر ډیره په اقتصادي اړخ کې ایران او روسیې سره د اسلامي امارات اړیکې ورځ تر بلې ښې کېږي او تر دې مهاله پورې ډېرې ښې دي البته تر پاکستان هم ممکن د افغانستان اړیکې له دغو هیوادو سره ښې وي فکر نه کوئ پاکستان په دغسې پلاو رالیږلو سره غواړي چې له دغې سیالۍ شاته پاتې نه شي یا په دغې سیالۍ کې د کوم ځای نیول غواړي ما نه کوم سیاست محترمه خو دا چې چین را مخکې شوی نه ده نه افغانستان چین ته مخکې شوی نه ده چې افغانستان چین ته مخکې شوی وي او له چین څخه غوښتنه کړې وي په اوسنیو شرایطو کې چین را مخکې شوی دی
چین قدم راخسته ده، چین ابتکار کړی ده، چین غوښتنه کړې ده، چین سپارښتنه کړې ده. دغه دم پورې چې زموږ سفیر هلته دی ډېر محترم بلال کریمي صاحب هلته شتون لري، چین اقدام کړی ده. او د چین ترڅنګ افغانستان حاکم حکمران اداره تر دمګړې روسیې څخه هم غوښتنه کړې ده، له امریکې څخه هم غوښتنه کړې، له ګاونډیو څخه هم غوښتنه کړې ده، له واړه او غټ حکومتونو څخه غوښتنه کړې، له سازمانونو څخه غوښتنه کړې ده چې راځي افغانستان کې پس انداز وکړي، راځي افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي، راځي افغانستان ته توجه وکړي، راځي سیاسي تعامل وکړي، اقتصادي تعامل وکړي. دغه د دوی ترمنځ کې بیا چین رامخته کېږي، چین اقدام کوي، چین قدم اخلي، هغه بیا جدا بحث ده. خو زما پران باندې په اوسنیو شرایطو کې پاکستان له اقتصادي پلوه زیات پر سیاسي پلوه ډېر فشار کوي. لکه فرض مثال که چېرته پاکستان افغانستان سره اقتصادي دوستي پالله، بیا به وخت نه وخت د تورخم دروازې نه بندول، وخت نه وخت به تجاران نه پازابول، وخت نه وخت به افغانان نه پازابول، وخت په وخت به ویزې مشکلات نه ایجادول. لکه مخکې ما درته ویلي که چېرته د پاکستان هغه د برټانویا یا د انګلیس سیستم خطر کې وي، حتی حکومت دې ته هم حاضر ده چې خپل هغه تجارتي اړیکې هم له حکومت سره بیخي پرې کړي، قطع کړي. لکه چې دمګړې هندوستان سره هم تقریبا په هغه لیول باندې نه دي کشته، د هندوستان سره دوی اړیکې جوړې وې، اقتصاد باندې ولاړې وې. زه فکر کوم چې پاکستان په دغه سیمه کې ابرقدرت او اقتصادي نګاه نه، خو د انګلیسي حکومت یا سیستم چې کوم دوی ته سپارل شوی دی هغه لپاره بیا ګټې مهمې دي، اقتصاد نه هم ګټې ورته مهمې دي. خو چې زه پکې ژوندی وم، زه پکې فایدهمن وم او زموږ هغه قوانین پکې برقرار وساتل شي. خو زما پر اند باندې دوی صرف سیاسي امتیاز سره اخلي، نه اقتصادي امتیاز. پاکستان له اقتصادي امتیاز څخه پر سیاسي امتیاز باندې ډېر فوکس کوي، ډېر هغه توجه ورته کوي. لکه له نړیوالو څخه امتیاز پر دې نامه ما باندې واخلي چې موږ د افغانستان خواخې یو، موږ افغانستان کې د مکتبونو دروازې خلاصو. لکه فرض مثال د پاکستان کې تقریبا څو میاشتې مخکې د اسلامي سازمان همکارۍ یوه غونډه هلته وشوله. غونډې عنوان او اجنډا هم همدا وه چې افغانستان کې د نجونو د مکتبونو دروازې باید پرانیستل شي. خو د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو څخه هیچا هم پکې اشتراک ونه کړ. چې کاش چا پکې اشتراک کړی وی، د پاکستان د سیاستونو، د پالیسیګانو، د تګلارو یو دوسیه جوړه کړې وی، ټول سازمان ته ور وړاندې کړې وی چې تر ولا د اسلامي سازمان همکاریو ترمنځ یو تعهد وي، یو ابتکار وي، یو ستراتیژي وي. کومه ده نړیوال کې؟ یعنی د افغانستان په وړاندې د پاکستان هغه اصلي څېره وړاندې کړې وای. طبعا کومه ده؟ برخورد اسلامي هم داسې وي، برخورد انساني هم داسې وي. په میاشتو ویزه نشته، په میاشتو چې هغه بر زموږ بندیان هلته نه خلاصېږي، په میاشتو دروازې نه خلاصېږي. یعنې هغه شکل د اشکالو باندې هغه غږ باید ورته رسول شوی وی چې ونه رسېدلو. یو دویم که چېرته پاکستان پر دغه باندې پوه شي چې پر ما باندې سیاسي فشارونه زیات شول، هغه بیا شکل د اشکالو باندې بیا هغه اماده چمتو کېږي چې افغانستان اسلامي ملت سره اړیکې مناسبې کړي. خو دوی پوهېږي چې زما تر شا څوک ولاړ دي، زما د خبرو باندې پرده اچوي. لکه نړیواله محکمه، نړیواله محکمه تاسو ګورئ فلسطین کې ظلم نه ګوري، خو اسرائیل کې ظلم ګوري. فلسطین یو څو توغندي اسرائیل ویشت ټول نړۍ کې واوا شوله چې د بشري ناورین شولو. تقریبا دغه یو کال کېږي اسرائیل بیرته فلسطین نیولي، نړیواله محکمه هم غلې ده، نړیوال سازمانونه هم غلې دي، حقوق بشر هم غلې ده، ټول قضاوتونه یو طرفه دي. اوس که چېرته په ساوه اشتباه کې غلطۍ کې پاکستان افغانستان کې ونیول شي، یا ووهل شي، یا وټکول شي، بندي شي، بیرته ورلېږل شي، ته به نړیوال ناورین ګوري چې افغانستان کې ظالمان راغلي، ترهګر راغلي دي، افغانستان حکومت ناوړه د افغانستان حکومت جابر د افغانستان حکومت په شکل ښکار باندې او صاف توصیف بیا توګر څومره کېدار کېږي. مګر زما په زرهاو لکهاو مهاجرین د دروازې څخه راشړل کېږي، وهل کېږي، ډبول کېږي. یو حکومت، یو سازمان، نړیوالې محکمې، یونیسیار یو چا هم غږ پورته نه کړلو چې صاحب محترمه پاکستان کوم حال اخیستی دی. یعنې په شکل د اشکالو باندې لکه ستاسې سوال تایید باندې چې پاکستان په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان کې عمره خپل ګټې نه ویني، لکه کومې چې سیاسي پکې ویني، لکه چې کومې هغه دوی ته چې پروژې شکل باندې ورکول کېږي. لکه فرض مثال دغه فشار د مهاجرینو صرف فکر نه کوم چې د پاکستان ایډیالوژي وي، دا کېدای شي د امریکا وي، دا کېدای شي د انګلیس وي، دا کېدای شي د اروپا وي، دا کېدای شي د اسټرالیا وي، چې تاسې پر اسلامي امارت باندې فشار راوړئ. د افغانستان حاکم حکمران اداره له بل طرف ته مصروفه کوي چې ترڅو د دوی توجه آبادۍ، جوړونو، ساختارو، سازمان ته نشي. که دوی هلته بیکاره شي، کېدای شي نړیوال سره تحمل ته نقطه ورسېږي، کېدای شي نړیوال سره ته خبره شي، خبره تور ته ورسېږي، نړیوال په معیشت باندې وپېژني. دغه لپاره تاسې څه وکړئ؟ افغانستان اسلامي امارت بل طرف ته مصروف کړئ.
د دې په چې پاکستان پر اقتصاد باندې افغانستان سره پاکستان سره اقتصادي اړیکو باندې فکر وکړي پاکستان دا بهتره ګڼي تر څو پروژې شکل باندې سیاسي اړیکې یا سیاسي پروژې وخت تر څو پاکستان ترمنځ وبخړ شي او دوی ته فایده پکې ورسېږي لکه تقریبا 45 کال شو تاسو ته زاده صاحب په سیمه کې کړکېچونه وخت نا وخت شته د اوس د غزې او د اسرایل ترمنځ چې اسرائیل هغه خپل ظلمونه کوي او همداسې روان دي پخوا یې هم دا ظلمونه کړي دا تازه په تازه نه دی کړکېچونه شته خو تر ټولو مشهور کړکېچونه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دي په داسې حال کې چې دغه دواړه هیوادونه له هر اړخه چې سړی راوڅېړي ډیر یو بل سره راکړه ورکړه لري او ډیر یو بل ته تړلي هم دي له مذهبي اړخه له دیني اړخه له کلتوري اړخه او تر ټولو یو بل ته نږدې هم دي په داسې حال کې چې افغانستان په داسې د اسیا په داسې ځای کې موقعیت لري چې ډیرو نورو هیوادو سره مرز لري ولې له نورو هیوادو سره دومره ستونزې نه پیدا کیږي ولې د پاکستان او افغانستان دغه ستونزې دومره اوږدمهاله شوې ولې دا بالاخره حل کیږي نه دلته هغه اصلي د تمرکز نقطه کومه ده چې پاکستان هر وخت غواړي د افغانستان په وراني کې خپلې ګټې وګوري سلسله محترم هغه سوال دی وکړو چې په دې خپرونه کې څه لپاره زه راغلی وم ما غوښتل دغه سوال وشي پاکستان هندوستان سره هم اړیکې خرابې دي ایران سره هم اړیکې خرابې دي چین سره هم اړیکې خرابې دي بنګلادیش سره هم اړیکې خرابې دي په دغه جغرافیه کې به په ډېر نادره توګه داسې مملکت پیدا کړي چې پاکستان فشار باندې نه راوړي سره سترګې ورته نه کوي په تقابل کې بیا سره سترګه د پاکستان داسې څوک سره برابر شوې ده چې د پاکستان ټول غاښونه ورمات کړي دي بغیر د افغانستان دوی پر هندوستان باندې تعرض کړی خو په جواب کې هندوستان د سمات غاښون کې جواب ورکړی دی چې ټول غاښونه مات کړي دي دور پر ایران باندې حمله وکړه کډیر بخوا امنیت دي څو میاشتې مخکې حمله پې وکړله ایران بیرته جواب ورکړلو چې غاښ ماتون کې جواب هغه چین سره حاصل قیاس بنگلاديش سره حاصل قیاس دا کوم سره چې کوم وغلري ټول باندې پاکستان یو فشار راوړی د سترسترګې خودل ده خو جواب کې مات غاښ ماتون کې جواب بیرته ورکړی دی بغیر د افغانستان په د څو کلونو کې پاکستان ته جواب ورکوي لکه مولوی صاحب یعقوب چې جواب ورکړلو داسې جواب په د 16 کلونو کې 10 کلونو کې 40 کلونو کې چا نه ورکړی لکه سپین بولدک کې چې هغه په فرضي کرښه باندې سرحدي پولیس سره کوم برخورد وشولو هغه په د 40 کلونو کې نه وشوی لکه تقریبا په د 16 کلونو کې زمون کونړ نورستان پکتیا او پکتیکا د ورځې تقریبا 300 غونډې لیکدله هیچا هم غږ نه اوچاته هیچا هم دا غږ نه کوله په توفیق کې ازغن تار هم ورته تیر کړو تقریبا د نجیب د حکومت نه نیولې تر نور حکومتونو امثالو توپ ټانک مزایل پیسې حکومت جغرافیا نظام د پاکستان په خدمت کې لکه 15 د اگست اسلامی امارات راغوت کابل ته مازدیګر 4 بجې 5 بجې مکمل جمهوریت نظام کابینه په پاکستان کې و ولې په داسې حال کې چې دوی ډیر تور په اسلامي امارات لګو چې دوی د پاکستان طرفدار دي طبعا ولې لاړله چې دوی په دې معنی چې بادار ته لاړل سخت ورځ کې څوک چاته ځي قمور ته ځي سخت ورځ کې څوک چیرته ځي پلار ته ځي سخت ورځ کې څوک کال ته ځي چې په درد خوري راهنمایي ورته کېدایت ورته کوي نیمه کابینه نیم پارلمان نیمه ولسی جرګه نیمه سنا پاکستان کې و ولې و خو چې مغزینه کوردینات اخیستل یعنی په دې معنی سایل سم محترم چې مونږ په داخل افغانستان کې ډیر کار دی مونږ په ډیر بخنه سره سست مذهبي یو یعنی په دې معنی چې سختي کې ضرورت څنګه نه ولاړ خپل دریز نه ولاړ مونږ په داخل کې پاکستان ډیر نفوذ لري ځکه پرتابان مطمئن دي پرتابان ډاډه درځي چې سره باندې شي کولای کوي کې هم حکومت درته چپ کوم کوي کې هم ټارګټ کوم دي کوي کې هم چا خبر چې د نفر درب درلېګم کمشر دی کشر دی سپینګره دی علما دی چار څوک درته وژنم د کور په خلیک درته وژنم او د پښتون والا هم څوک را سره نشته د کسي والا هم څوک را سره نشته یعنی پاکستان
هر وخت چې افغانستان باندې فشار راوړي د لپاره فشار راوړي چې افغانستان څخه سترګه نه سوځي. افغانستان پاکستان ته غاښماتون کې جواب تر دم غړي پور نه دی ورکړی چې د څلور کلونو کې ورکول کېږي په دغه څلور کلونو نه ورکول شوي. که چېرته پر دغه رقم باندې څلور کلونو کې دغه برخورد پاکستان سره کېږي په څلوېښت کلونو کې سره کړی وی اوس پاکستان ډېر درس یاد کړی وی ډېر تجربې به حاصلې کړې وي. یعنې په شکل د اشکالو باندې کمی او کاستي په داخل افغانستان کې شته. دا ځکه د مثال سره محترم زمونږ د اردوونکي زمونږ د ولسونه زمونږ د قومونه زمونږ د چارواکي پوه شي چې پاکستان نو دوست ده نه یار ده نه یاور ده نه دویم کور ده نه بشي چې پناه درکوي چې کور درکوي چې ډوډۍ درکوي چې سره کینی استعمالوي دي. د څه لپاره د استعمالوي؟ د اسلام آباد د بقا لپاره د استعمالوي چې هر وخت د اسلام آباد امتیاز پوره شولو ګټ در څخه پوره شولې بیا به داسې حال وي لکه مولوي صاحب ضعیف چې شولو لکه ورسره نور امثالهو چې شولو چې داخل په پاکستان کې خلاف د پالیسیګانو خلاف د ډیپلوماسي خلاف د ستراتیژي هغه کارونه وکړه تر دم غړي پورچاګل په شکل متنه یادونه وکړه نه کنه. یعنی راځي چې دا ټوله پړه هم پر پاکستان نه چې پاکستان دسي پاکستان نسي پاکستان دسي پاکستان نسي راځي څو خپل ګریوان کې هم سره وګورو چې په دې څو څلوي کلونو کې تر ټولو کمزور ترنه حکومتونه دلته وو تر ټولو لاسپوڅ حکومتونه د پاکستان په افغانستان کې وو تر ټولو زیات نفوذ لرونکي حکومتونه افغانستان کې د پاکستان دلته وو. پارلمان کې دوی نفوذ لرلو ولسی جرګې کې دوی نفوذ لرلو کابینه کې دوی نفوذ لرلو سیستماتیک ډول باندې دوی ته نفوذ لرلو کله نفوذ نه لرلای که نفوذ نه لرلای په شکل د اشکالو باندې تا په 14 د اگست په پاکستان کې څه کول اوس دم غړي تاسو وګورئ حالات پاکستان او افغانستان ترمنځ د ماجون پر سر باندې کوم حالات کې دي مګر ترکیه کې تاسو وګورئ زموږ په خواني چارواکي د فوزي کوفی په سرمشري باندې په ترکیه کې سره ګوري د دې پر ځای چې زما کډوالو درد ورسره شریکي دوی د امتیاز اخیستلو کوشش ورسره کوي ورسره کوي خو ته خو یو شکل اشکال باندې ماته چې پاکستان دښمن د تور سره بیل ناشته پر سټیج باندې پارلمان کې وزارت کې ریاست کې کابینه کې په شل کلونو کې تا مانګته دښمن ده تور سره څه کوي ټول ورسره ناشته ټول سیاستونو تر غوړه کوي ته په 15 د اگست ولې ورته تختلی یعنی څو اغزمن تاسو پښتو متل په لور پتو سیمه کې وې څه نیا پستاوه څه شمشیر تیزو څه پاکستان ملامتو څه په داخل د افغانستان کې حکومتونه ملامتو مشران ملامتو رهبران ملامتو سیستم ملامتو چې دلته هر خوخه هر فیصله هر پالیسی هر ستراتیژي د پاکستان پر خوخه باندې کېدله. او بالکل زازي صاحب راځي دغه ورستي سفر باندې لک تام شو په ډیپلوماټیکه کچه اصول داسې دي چې کله یو وزیر کاغه د کورنیو چارو وزیر وي هغه ته په کوربه هیواد کې کورنیو چارو وزیر د خراغلاس لپاره ورځي که دفاع وزیر وي دفاع وزیر که په هر کچه چارواکي وي په هغې کچه چارواکي ورته راځي. خو 2 ورځې وړاندې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره له نورې کابینې دلته راغلل خو د کابل په هوایي ډګر کې د دوی خراغلاس ته زموږ د بهرنیو چارو وزیر ورنغی. له ډیپلوماټیک او سیاسي اړخه دغه تقابل څه ډول و؟ سهیل صاحب محترم پر دغه باندې زم ډېر خوشحاله یم. غلو فاسدو منکرو هر څنګه چې وو خو د افغانستان دغه وخت مشهور رهبر و یو ځل فکر کوم غالبا که اشرف غني و که احمد کرزي ورغلی و پاکستان ته دوی بیا ورته د سپورت مسؤل ورلېږلی و د بدني روزنې مسؤل ورلېږلی و یعنې پالیسیګانې باید پر دغه محور باندې وي چې متقابلې وي. ته زما ماجین شړز به درځمه ته زما ماجین سر بد اخلاقي کوه زه به درځمه تا ټرانزیټي اړیکې ما سر صفر ته راوستې زه به درځمه تا زما په لمر باندې تور داغ لګولی زه به درځمه تا په سیستماتیک ډول باندې زه بدنام کړی زه به درځمه تا زما مشران زما سپین ږیري زما سیاسار زما خزینه زما کشران زما مزان بندیان کړي زه به درځمه. یعنې په شکل د اشکاله باندې متکی صاحب دا ورته وښودل چې اړیکې ستر طرفه نه خرابې دي مونږ ناراض یو په شکل د اشکالو باندې مونږ د شکل اشکالو باندې په ډیپلوماسي پوهیږي ځکه خو ډاکټر صاحب نعیم ورلېږلی و ډاکټر صاحب نعیم د وزارت بهرنی وزارت لوړپوړی چارواکی دی هغه هم ټیټ نفر نه ده خو ستاسو د خبر په تایید باندې چې د ډیپلوماسي ژبه باید داسې وي چې سیال ستا به سیال ورځي
وزیر ته به وزیر ورځي، رئیس ته به رئیس ورځي، معین ته به معین ورځي، سیال به ورسره ګوري. دا هم په دې شکل باندې پیغام ورکوي چې د پاکستان ته یو دا پیغام ورکوي ستا په لومه باندې، ستا په ستراتیژي باندې، ستا په پالیسي باندې زه خبر یم او زه متقابل احترام در سره کوم. درنده وګوره دروند درته ګورم، سپک وګوره سپک درته ګورم. لکه مخکینی خبره چې ما دوري وکړله چې په دې 4 کلونو کې کوم غاښ ماتونکی جواب پاکستان ته ورکړل شوی دی تر دم ګړندې ورکړل شوی. تاسو مکمل د 20 کلن جمهوریت نظام دوره وګورئ، هغه نه وروسته بیا د نورو حکومتونو دورې وګورئ، ته سردار محمد داود خان پورې چې هغه ورته غاښ ماتونکي جوابونه ورکول. اوس ورته غاښ ماتونکي جوابونه ورکول کېږي، که ډیپلوماسي په ژبه وي، که سیاست په ژبه وي، که اقتصادي په ژبه وي، که د ټولنیزو اړیکو په ژبه وي. اوس مخور سپین ږیري ورته لرو، ځوانان ورته لرو، مدني فعالان ورته لرو، سیاسي شنونکي ورته لرو، تر څو پاکستان په ژبه باندې دوی سره پوه شي، چې پاکستان هم پوه شي چې دې نه وروسته پاکستان هم مړ نه دی، پاکستان هم اوبو وړی نه دی، پاکستان هم مشران لري، کشران لري، علما لري، سیاستمداران لري، په هر نوع کټګوري باندې ورسره زم درته راځي. زه فکر کوم دا کار نیک دی، خو پر دغه الفاظ باندې نیک دی چې دوی برخورد ته باید هم داسې شي وي. او دا نقطه هم د یادونو وړ ده، دا خبره هم هایلایټ وه چې وزیر صاحب ته یا په وزارت په سطح باندې ولې د شخص ورلیږل کېږي. خو دا هم یو پیغام دی چې دغه ستاسې کړنې مونږ نوټ کړي دي او دغه کړنو په تاثر باندې مونږ او تاسو سره په هغه ارتباطاتو کې نو سره کم چې باید وي. ځکه ته په ډیپلوماسي ژبه چې پته پوهېږي، تا زما بچیانو سره ډیپلوماسي ژبه غوره کړې، تا زما سیاسرو سره ډیپلوماسي ژبه غوره کړې، تا زما ماشومان سره ډیپلوماسي ژبه غوره کړې ده، چې ته نه غوره کوي زه هم نه غوره کوم. زاده صاحب راځئ په لنډو ټکو کې د پاکستان او افغانستان یو بل ته په اړتیا ورته ووایاست. دغه دوه هیوادونه په کومو برخو کې یو بل ته څومره اړ دي؟ سلسه محترم، شینواري دلته هم دي، هلته هم دي، منګل دلته هم دي، هلته هم دي، مومند دلته هم دي، هلته هم دي. ډېر داسې قومونه، ډېر داسې قبیلې، ډېر داسې کلي دا ازغن تار سره بیل کړي دي. چا پلارګنۍ دلته پاتې دی، هلته خسرګنۍ دی، چا خسرګنۍ دلته پاتې دی، هلته پلارګنۍ دی، چا نیکه او اجداد دلته دي، چا نیکونه اجداد دلته پاتې دي. دغه ازغن تار دغه دوه مملکتونه پر دغه شکل باندې یو بل سره پیچلي دي چې دا وغواړي هم نه جدا کېږي. دا خو قبیلوي یا ژبنیز یا فرهنګي اړیکې شوې. دویم، مونږه اسلامي ارتباطات یو بل سره لرو، هماغه قبلې طرف تاسو هم سجده کوئ، مونږ هم سجده کوو، تاسو هم هغه مذهب دین منئ، مونږ هم هغه مذهب دین منو. دریم، هماغه انسانان تاسو هم یاستئ، مونږ هم یو. هماغه انسانات هغه کوم فرمول چوکاټ ته هم ورته قایل، زه هم ورته قایل یم. ته هم زما ګاونډي، زه هم ستا ګاونډي یم. ته هم په ما حقوق لري، زه هم ستا په تا باندې حقوق لرم. څلورم مهم، اروپا، استرالیا، امریکا په دې ګرده نړۍ کې وګورځه، د دوی ترمنځ ویزې نشته، د دوی ترمنځ سرحد نشته، د دوی ترمنځ جریمې نشته، د دوی ترمنځ وهل ټکول نشته، د دوی ترمنځ بندي کول نشته. زما او ستا ترمنځ ولې وي؟ زما او ستا ترمنځ ارتباطات ولې دغه دومره نازک وي چې بې ویزې ګیر کې وهل ټکول شته؟ او ویزې هم پر هغه لیول باندې دي چې یو ویزه تقریبا $2000-3000 باندې پیدا کېږي، یو ویزه دې هم په سرماتول باندې پیدا کېږي. یعنی ارتباطات زما او د پاکستان ترمنځ زښت ډېر دي چې دا ته نه ورته قید، هغه جدا باس دی، مګر زه ورته قایل یم. ته چې ما ته مجبور نه، هغه جدا باس دی، مګر زه درته مجبور یم. هغه زما ګناه ده، زما اشتباه ده، زما خطا ده، هغه جدا باس دی، مګر زه درته مجبور یم. زه په ډېر شي اشخاص درته مجبور یم. تداوی ته درځم، علاج ته درځم، په سیستماتیک ډول باندې په نور شیانو کې درته مجبور یم. وخت کې چې زه درته حالاتو مجبور کړی یم، ستا رفتار چې پر دغه لیول باندې بیا دا ظلم دی. او د دوو اسلامي هیوادونو ترمنځ زما پر اند باندې د ظلم ژبه اختیارول دا مناسبه نه ده. د دې لپاره مناسبه نه سلسه محترم چې نور نړۍ بیا دغه اړیکې سره ارزیابي کوي او د دوی تهنه بیا سره کمباندې وي چې دوه اسلامي هیوادونه په خپل منځو کې دښمنان دي. په داسې صورت کې چې دوه کفري هیوادونه سره دوستان دي، په داسې صورت کې چې دوه کفري هیوادونه سره ورور خور دي، په دغه صورت کې چې زما او ستا ترمنځ اسلامي، انساني، فرهنګي، کلتوري، عنعنوي مشترکات دي، بیا هم په شکل د اشکالو باندې 40 کلونه 45 کلونه کېږي چې د یو بل په وهلو، ټکولو، بندي کولو، وژلو، حکومت پر ځولو باندې ستړي کېږو نه. یعنی اوس یو وخت دی، اوس باید پاکستان دغه ټکان سره وخوري چې خپل ستراتیژیګانو کې، خپل پالیسیګانو کې، خپل راتلونکي هغه پلانونو کې دغه ځای پر ځای کړي چې تر څو افغان ولس اوس متکی دی، افغان ولس اوس آزاد دی، افغان ولس اوس سیاستونه غوره کوي، ډیپلوماسي ژبه غوره کوي، دلته آزاد خپلواک حکومتونه راغلي دي.
قومونه ملتونه ځوانان سره بیداره شوي دي. دلته هر څوک اوس په دې باندې پوهېږي دوست څوک دښمن څوک ده، ستراتیژي څه معنی، سیاست څه معنی، پالیسي څه معنی. دې لپاره هم په پاکستان اوس باید ټکان وخوري، خپل منزل مقصود کې، خپل پروګرام کې، خپل محور کې باید تغییرات راولي. ډیره زیاته مننه ښاغلی زازی صاحب چې په نننۍ خپرونه کې هم ګډون راسره وکړ. مننه کوم سایل صاحب محترم چې وخت مو راکړی. کورمادان خوږ اورېدونکو د نن ورځې د ژور بحثونو خپرونه همدلته پای ته رسو. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په سپېڅلي څښتن ته لاس سپارم. ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. الله مو مل شي. ژور بحثونه د چارو له شنونکو سره خبرې اترې، رښتینی ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي.